سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي جوړ او روغ باز دوستانو. په مخکینی ویډیو کې مې په فوټوشاپ کې ټکس په دې موضوع باندې کار کړی و چې مثلا ټکس څنګه سلایس یا غوڅ کړو او داسې وښیو لکه دوه بیل ټکس متن شي وي. نو په نننۍ ویډیو کې به په فوټوشاپ کې په دې افیکټ د متن باندې کار کوم چې مثلا دلته دا د حروفو ترمنځ دا اورلپ افیکټ ورته وایي. د حروفو ترمنځ مثلا څنګه داسې سایه راولو چې په حقیقي شکل باندې ښکاره شي لکه داسې یو په بل سره فاصله ولري. که څه هم په اصل کې دا یو له بل سره فاصله نه لري، داسې یو بل سره نښتي دي، خو د سایې یا د تور بخونه رنګ په واسطه باندې ما دا داسې جوړ کړی ده. نو ویډیو تر پای پورې وګورئ. که کومه پوښتنه وه په کمنټ کې یې کولی شئ. دې لپاره زه راځم یو نوی فوټوشاپ فایل جوړوم. دلته به د کسټم کې 1000 پکسل ویت او 1000 پکسل هایټ ورته انتخابوم. دلته دغه پکسلز انتخابوم، بکګراوند یې وایټ او نور په دغه حالت باندې پرېږدم او کریټ وهم. دا نوی فایل جوړ شو. اوس اول لازم دلته یو نوی لیر جوړ ده. راځم دلته دا ریکټنګل ټول باندې کلیک کوم. ریکټنګل ټول باندې یو ریکټنګل جوړوم، په دې برابر باندې رسموم، لیک دغه طرف ته راتېر شو، دا لیک کوم او رنګ یې هم دلته سوچز ته راځم، ډارک ری رنګ ورته انتخابوم، ډارک ری. اوس راځم ته په ټکسټ هوریزنټل ټایپ ټول باندې کلیک کوم، دلته کلیک کوم. ښه د دغه سایز د متن سایز صحیح ده. که چیرې تاسې متن سایز کم یا غټ وي کولی شئ له دې ځایه دلته زیات او کم کړئ. زه په دغه حالت باندې پرېږدم ځکه صحیح ده او صرف دلته دغه رنګ یې بدلوم سپین رنګ ته. اوس راځم دلته راولم او د دې څو نورې دغه ډوپلیکیټ کوم، څو کاپیان یې اخلم، ډوپلیکیټ، کنټرول سی، کنټرول وي، 15 ورو په دې جوړوم. دا راځم سره جلا کوم یې. دا ډي په دغه حالت باندې دا ډي به آر ته بدله کړو، دا آر ته بدلوم او دا بل ډي ای ته بدلوم. ډي باندې مې کلیک وکړو، ډبل کلیک، ای په بله ډي باندې کلیک کوم، له دې ای جوړوم، ډبل کلیک او دا هم ام، ډبل کلیک دلته کوم ام. اوس راځم دلته په دغه اولنۍ باندې دا تیار انتخاب ده، شفټ نیسم، دلته په دغه ډي باندې کلیک کوم چې دا ټول انتخاب شي. دلته په ام باندې کلیک کوم او بیا دلته په ډي باندې دا ټول انتخاب شول. اوس دلته په دغه الاینمنټ برخه کې دا ټول د منځ ته داسې سیده الاین کوم، برابروم یې سره، دا ټول سره الاین شولو، برابر شولو. اوس راځم د هر توري ته دغه ورکوم، لیر ماسک ورکوم چې په دې باندې بیا موږ دغه سایه اپلای کړو. پر ورو باندې کلیک کوم، اډ نیو لیر ماسک. اوس راځم په دغه اول ډي باندې دلته انتخابوم. اوس راځم دلته ګریډینټ ټول ته، په ګریډینټ ټول کې به دلته بیا راسئ، دغه بیسکس کې به دغه ګریډینټ انتخاب کړئ او دلته به دا ګریډینټ دغه لینیر ګریډینټ انتخاب کړئ. بیا به راسئ دلته به کلیک وکړئ، دغسې دا به په دې شکل سایه واخلي. اوس راځم دغه آر دلته ورته رانږدې کوم، بیا په دې آر باندې دغسې کلیک کوم. اوس راځم بیا ګریډینټ ټول انتخابوم، دې ته هم سایه ورکوم. دا لیک دغسې له دې طرفه داسې ځم ځکه دلته داسې راتېر ده او دغه لاندې طرف ته زیات دغه واخلي، تور رنګ سایه په شکل باندې واخلي او پورته به کم واخلي. بیا دا ای انتخابوم، ورته رانږدې کوم. اوس صحیح نه ده، راځم بېرته دغه ګریډینټ یې برابروم،
آر باندې کلیک کوم بیرته ګریډینټ ټول ته راځم او دغسې انتخابوم بیا نو صحیح اوس تر مخکې لږ صحیح شو ای راولم دلته او صحیح ده اوس ای تیار انتخاب ته راځم بیرته بیا ګریډینټ ټول انتخابوم بیرته پاکوم دغه ګریډینټ دا هم لږ له لاندې طرفه داسې راځم ځکه دغه کونج داسې راتېر دی دغه ای نو باید دغه طرف ته لږ زیات دغه واخلي او پورته کم واخلي بیا زیات شو په دې شکل صحیح ده اوس دغه ای انتخابوم او دلته یې راولم اوس ای تیار انتخاب ده بیا ګریډینټ انتخابوم دا دې طرف ته ډېر راتېر ده نو که چیرې ګریډینټ دغسې راکش کړو نو دغه لاندې طرف ته زیات دغه واخلي په دې شکل صحیح ده اوس راځم دغه ایم انتخابوم او دلته یې راکشوم دلته دې لږ زیات ګریډینټ راخاصه دی بیرته دا پاکوم دلته ایم انتخاب کړی باید ای انتخاب کړو اوس بیرته ایم انتخابوم دلته راکشوم او دا په دې حال باندې تقریبا صحیح ده اوس راځم یو وار دا بیا انتخابوم دا ټول انتخابوم او یو وار بیا لاین کوم چې داسې سیده راسي ټول په یو خط باندې برابر راسي ښه صحیح دی کوم کوږوالی و دغه نه ده پکې راغلی بې نظمي دا ټول انتخاب دی اوس راځم دا دلته راولم له دې دا ټول انتخاب دی اوس دا کنورټ ټو سمارټ آبجیکټ ته بدلوم ټول یو ګروپ سول اوس راځم دا کاپي کوم الټ شفټ به ونیسئ او دا به داسې راکش کړي هم به کاپي سي هم به په دغه برابر باندې لاندې سیده راسي بیا به الټ شفټ ونیسئ دا به لاندې راکش کړي اوس دلته دا فاصله مې دواړو درو سره ترمنځ صحیح راغله اوس دې ته رنګونه بدلوم دا تیار انتخاب ده راځم دلته په ګریډینټ کې دا ګریډینټ انتخابوم دا صحیح تقریبا دا خو دا سو اوس په دې باندې کلیک کوم اوس راځم دې ته دلته په سواچز کې دلته پټرنز ته راځم دا هر وینډو که دلته نه ښکارېږي له دغه ځای دلته پیدا کوئ کله چې دلته ټیک مارک کړله په خپله به دلته راشي نو دلته په دې پټرنز کې دا لاندې ګراس ته راځم او دا تقریبا صحیح معلومي دا نور هم ګورم فکر کوم دا صحیح ده او دا پورت راځم دا انتخابوم دلته ګریډینټس ته راځم ګریډینټس کې دا په دې شکل دلته انتخابوم دا ګریډینټ انتخابوم دا ښه ښکارېږي نور کوم داسې خاص کار نه ده پکې پاته نو دا وه د اوورلاپ افیکټ په اړه باندې په فوټوشاپ کې ویډیو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو خوښه شوي ویډیو ضرور سره لایک کړئ چینل که مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی چینل سره سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ تر بلې ویډیو پورې خدای پامان